أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وسور الآدمی فصل ثابت په بیان کې وسور پسخوردا آدمی د انسان هغه اوبه چې د یو چا څخه پاتې سوي یو انسان په یو شي کې اوبه وچښلې هغه اوبه پاتې سوي بیان پدې کې دی والفرس د آس په پسخوردا کې د آس څخه پاتې سوي آس په یو شي کې اوبه وچښلې اوبه جن پاتې سوي وکل ماکول اللحم او هر هغه شي څخه چې هغه غوښ خوړل کېږي دغه څخه پاتې سوي د دې اوبه چې دي د دې پسخوردا چې ده طاهرون دا پاک ده ګوره که انسان کې چښلې که آس کې چښلې وي که پسه کې چښلې وي که غوا کې چښلې وي که اوښ کې چښلې وي چې غوښه خوړل کېږي هغه شي که اوبه کې چښلې وي یا انسان اوبه کې چښلې وي دغه اوبه پاکې دي په دې باندې اودس کول په دې غسل کول دا جائز دي دا هیڅ شی نه دا نه خراب دي نه مکروه دي وسباع څیرونکي بهایم د چارپایانو نجس مردار دي هغه چارپایان چې څیرونکي چارپایان دي لکه پړانګ دي زمری دي لیوه دي ګیدړه ده چغال دي دغه شیان د دې اوبه چې دي چې دوی په یو شي کې اوبه وڅښي دغه اوبه بیا نجس مردار دي د دغه شیان اوبه مردار دي دغه چارپایان چې هغه څیرونکي چارپایان دي هغه حیوانات والهرتی د پښې و دجاجت یو د چرګې ده هغه چرګه المخالات چې دا کوڅه ګشتې پرمبارو ګرځي مرداري خوري هغه چرګه وسباع الطيور د هغه مرغانو چې هغه څیرونکي مرغان دي لکه ټپوس باشه کارګه دا رقم نور هغه مرغان چې هغه څیرونکي مرغان دي وسواکین البیوت هغه شیان چې په غارو کې گزاره کوي مکروه دا مکروه ده ګوره لکه مژک لکه مار دا بیا په غارو کې گزاره کوي د دې شیانو پسخوردا چې ده چې هغه اوبه چې دوی په شي کې وڅښي هغه پاته اوبه دا مکروه ده ګوره د پښې ده د چرګې ده د څیرونکو مرغان ده د مار ده د مژک ده د دغه پسخوردا چې په کم شي کې اوبه چښلې وي هغه اوبه مکروه دي استعمال یعنی مکروه تحریمي نه دی چې حرام دی مکروه تنزیحي دی مکروه تنزیحي هغه ته ویل کېږي چې ستا طبیعت که منل او داس په تازه که ستا طبیعت نه منل بس مې په تازه که ستا طبیعت یې نه خوښوي اوس پاکې دي دی نه دي چې مردارې دي پاکې دي خو خالي ستا طبیعت یې نه مني والحماري او پسخوردا د خره والبغل د غاتر مشکوک شکمنه ده د خره او د غاتر پسخوردا چې ده دا شکمنه ده غاتر هغه ته ویل کېږي چې د آس و د خره زوی وي یعنی یو طرف مور یو شی وي پلار یې بل شی وي دې ته غاتر ویل کېږي نو د دغه پسخوردا مکروه نه ده مرداره نه ده شکمنه ده یعنی دا شکمنه ده چې توضع او دست تازه کې به په دغه سره دا د خره او د بغل یعنی د غاتر چې کوم پسخوردا د پاته ده په دې د او دست تازه کې وای تیمم دی ګور هم د تیمم وي هم د او دست تازه کې کچیر بل شی نو تیمم او دست دواړه د سره یو ځای کې ولې د دې پسخوردا چې د شکمنه ده چې پاکه ده کنه ده په دې کې شکمنه ده چې جایز ده کنه ده نور دا فرق نه کوي چې او داس د مخه تازه کوي که تیمم د مخه وای دا فرق نه کوي ان عدم کچیر نستیس و غیره بل شی نسته نور وب نسته بس دا کار دی وکي د دغه خره او د غاتر په پسخوردا باندې دی او داس تازه کی بیا د تیمم پسی وي والعرق خلا کسور لکه پسخوردا دی وس نو خلا د یو شی چې د کم شي پسخوردا پاکه ده دغه شی خلا پاکه ده که د کم شي پسخوردا مردار ده دغه شی خلا مردار ده د انسان خلا پاکه ده د آس خلا پاکه ده د هغه شي چې غوښه خوړل کېږي دغه خلا پاکه ده او د هغه شیانو ده چې هغه حیوانات دي چې هغه څیرونکي حیوانات دي چې پسخوردا مرداره ده لکه سپی دی لیوه دی ګیدړه ده چغال دی زمری دی د دې بیا پسخوردا چې مرداره ده خلا یې هم مرداره ده نو د کوم شیانو چې پسخوردا حلاله ده خلا یې حلاله ده د کوم شیانو چې پسخوردا مرداره ده خلا یې مرداره ده بس دغه ترتیب دی صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين